زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیس یم. څنګه کولی شو کورنۍ ستونزې حل کړو؟ ځینې وخت مېرمنې داسې یوه جمله کاروي چې په کورنۍ کې د خاوند په ذهن بد تاثیر کوي. سهار چې کله د کور څخه بهر ځئ، که مو مېرمن درته ووایي چې پیسې مې خلاص شوي، څومره د تاسو حالت خرابېږي. که چېرته مېرمنې وپوهېږي چې کومه خبره په کوم وخت کې په څه شکل درته ووایي، حتما دغه شیان په نارینه باندې بد تاثیر کوي چې د داسې خبرو مخه باید ونیول شي. مګر د مېرمنتوب موخه دا نه وي چې د کورنۍ د نارینهو روح او شخصیت خراب کړي. په هر وخت کې باید مېرمنې دغه شان جملو کارولو ته پام وکړي. د بیا ځلي تکرار څخه یې مخنیوی وشي. پیسې را سره نشته. که چېرته د کورنۍ میاشتنی لګښت او ورځني لګښتونو محاسبه نه کړئ، نو حتما په ریزي کې مو ستونزه شته. تاسې د کورنۍ د لګښتونو د پیدا کولو لپاره وخت سره سم د یوې میاشتې لګښتونه وسنجوئ. هر کله چې تاسو ته د اړتیا په وخت کې د پیسو د پیدا کولو لپاره د خپل کور څخه بهر ځئ، دا سمه نه ده. کیدای شي د کورنیو ستونزو یو اصلي لامل همدا وي چې د ضرورت په وخت کې پیسې نه وي. په میاشت یو ځل ټول شوي لګښتونه محاسبه او بیا د کورنۍ لګښتونه مشخص کړئ. تېروتنه ونه کړئ. که چېرته تاسو کارګر هم وئ، په حتمي توګه باید د لګښتونو محاسبه باید ومنئ. د مېرمنې د لیونتوب یو لامل هم بې وخته او بې له کومې اړتیا پرته پرله پسې د پیسو ورکړه ده. دا هم باید هېره نه شي چې ستاسې ستونزه دا نه ده چې تاسو کوم د عوایدو منبع سرمایه او یا هم کومه بوختیا نه لرئ، بلکې اصلي موخه د مالی مدیریت او یوې ځانګړي اقتصادي تګلارې نشتون دی. خاوند ملګری مې دا کار نه ترسره کوي. دا هم باید په پام کې ونیسئ چې خپله مېرمنه د نورو نارینهو سره پرتله نه کړئ. حتی د تاسو پلار او ورور هم د هغه شخصیت ته د توهین کولو حق نه لري. ستا د ملګري شخصیت، اخلاق او خوی په مکمل ډول ستا د ژوند د شرایطو سره توپیر لري. په ضمن کې د دغه شیانو توپیرونو ته پام مه کوئ. په ټیټ سر خپل کارونه مخته یوسئ، ځکه چې د دغه شان کارونو پایله ښه نه وي. څه وخت غواړي خپل کار ته بدلون ورکړي. هر نارینه له خپل کار څخه خوند اخلي او یا هم اکثره نارینه د خپل کار سره مینه لري. مثلا د 20 کاله کار وروسته اوس دغه کورنۍ دغه د کار د بدلون غوښتنه کوي. دغه کار د ذوق او علاقې سره برابر دی. شاید ګټه ونه کړي، ضرر هم ورته ونه رسیږي. کیدای شي اقتصادي وضعیت نور هم ښه شي، خو مېرمنې معمولا دغه ټکي ته پام نه کوي. که کورنۍ د هغه د کار د بدلون غوښتنه ولري، نو د هغه په ذوق او علاقه باندې بد تاثیر کوي. تل په دې لټه کې وي چې په ټولنه کې د خپل ځان عزت او ابرو وساتي. که چېرته هره ورځ د کورنۍ د خاوند د کار په اړه پرله پسې خبرې وکړي، د دې کار نتیجه بغیر له دې چې د خپل خاوند حالات خراب کړي بله کومه ګټه نه لري. ته دې هم د پلار او کورنۍ په شان یې. که چېرته مو مېرمن ښه نه وي او یا هم د ژوند اړیکې سمې نه پالي، باید په خپله د دغه ستونزې د حل لپاره د هغه سره خبرې وکړئ. د دې ستونزې د حل لپاره نه باید ستاسې پلار، خور او یا هم ورور مداخله وکړي. کوم وخت چې تاسو د هغه په وړاندې غلطې کلمې کاروئ، نو مېرمنې ته مو په مستقیمه توګه دا په پیغام ورکوئ چې د هغه د عزت د له منځه وړلو اراده لرئ. په دغه شان خبرو سره هغه مه مایوسه کوئ. وروسته له دې د داسې کلماتو کارول د دې په خاطر چې د خپل خاوند د ذوب نقطې په خپله کورنۍ کې ګوري، هغه ته اشاره کوئ. که چېرته انصاف ولرئ، که خپله کورنۍ د یوې بلې ښې کورنۍ سره پرتله کړئ، متوجه بشئ چې ستاسو کورنۍ او خپلوان هم په ځینو بحثونو کې په ستونزو کې دي. خپله یې کولی شم، مرستې ته اړتیا نه لرم. کیدای شي باور ونه کړئ، مګر دغه جمله د زیاتره نارینهو لپاره خرابې پایلې لري. که ستاسو مېرمنه د نور انسانانو په شان ښه خوشحاله ژوند ولري او په خپل ځان باندې فخر کوي، اکثره وخت تاسو د دغه جملې په ویلو چې ستا مېرمن که د کوم کار اراده وکړي، هغه بیا نشي ترسره کولی. مشاورین په دې عقیده دي که چېرته ستاسو د خاوند کردار او کار ترسره کول ستا سره توپیر ولري، هغه په ژوندۍ بڼه د هغه سره مطرح کړئ. وروسته له دې چې ستاسو د خپلو مېرمنو څخه د حمایه کولو رول د هغه څخه اخیستې شاید پښیمانه شي. مور مې ویل چې دغه کار باید ترسره کړي. کله چې تاسو کومه غلطه جمله کاروئ، بې له شکه چې د خپل خاوند په وړاندې ننداره جوړوئ. دا چې تاسو د نورو په وړاندې د هغه د شخصیت، ژوند ستونزې نورو ته ښکاره کوئ، بده خبره ده. که چېرته د نورو خلکو
څخه څه واورئ چې په هغه پسې وایي حتما د خولې خوند مو خراب او مایوسه کیږي. د دې ټولو سربیره که چیرته د ګاونډیانو له لوري تا ته خبر درکړل شو چې خپله میرمن دې اداره کړه او کردار یې سم نه دی، د دې بځای چې د هغه سره بد سلوک وکړئ د کورنۍ د غړو له لارې د خپل ځان لوري هغه ته ووایه چې وروسته له دې پام وکړي. نارینه اوسه، د نارینه لپاره تر هر څه زیات د هغه بېغیرتي د زغملو نه ده. په اوس وخت او زمانه کې د شاوخوا خلکو پوهه او غیرت، ښه اخلاق، حتی د تا د میرمنې په شمول هیڅ داسې کومه منطقي تګلاره شتون نه لري. شاید تاسو نه پوهیږئ چې د تاسو میرمنو هم په کافي اندازه له خپلې ملګري څخه ستونزې او خفګان لیدلې، نو که تاسو هم هغه ته کنایه یا بده خبره بې له کومې ستونزې هغه ته وایي دا سم کار نه دی. همیشه دغه کار کوئ. ستا ډوډۍ خوړل وګوره، دا هم ستا کار کول دي. دغه شان خبرو باندې مو میرمن مایوسه کوئ، حتما یې کوم کار ته آزار رسولی. دا په یاد ولرئ دقیقا په هغه ستونزو تاسو فکر وکړئ چې تاسو ځوروي. که چیرته ستا خاوند خپلې چټلې جرابې په دهلیز کې وغورځوي، زړه ورته خورئ. باید هغه ته ونه وایئ چې ته هر وخت داسې. دقیق اوسئ، له بدو خبرو ډډه وکړئ. دا ښه او خوشحاله ژوند ته د رسېدو یوه ښه لاره ده. په خپل کردار کې بدلون راوستل، په خاصه توګه د بیلګې په ډول ناوخته کور ته راتلل، ستونزو ته توجه نه کول، د بچیانو زده کړو ته پام نه کول، او د اونۍ په اخر کې د رخصتۍ لپاره د پلان جوړولو لپاره کوښښ وکړئ. د هر څه ته متوجه اوسئ تر څو مو ټولې خبرې د میرمنې حالت ګډوډ نه کړي. ستا د لاسه ستړی شوی یم، نور ستا او د بچیانو د لاسه تر 2 سپېږمو شوی یم. کاشکې مې ستا په کورنۍ کې له تا سره واده نه وی شوی، نور د دې ورځنیو تکراري کارونو څخه په تنګ شوی یم. دغه ژوند چې ما یې هیله درلوده هغه شان نه دی. دغه کلمې ستاسې اړیکې کمزوري کوي، د دواړو ترمنځ ستونزې نورې هم زیاتوي. البته که چیرته غواړي چې د تاسو په ګډ ژوند کې اړیکې ډېر خراب حالت ته ورسوي، مشکل نه لري، اما د دې خبرو اصلاح او بیا جوړښت ګټه نه لري. د ژوند د شرایطو لپاره ضروری ده اول د یو بل منلو شرط باید ومنئ. د خپلو میرمنو لپاره سمې کلمې وکاروئ، نه داسې کلمې چې هغه د مرګ تر پولې ورسوي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. ما یار محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.